ګرانو ملګرو مازدیګر وخت دی پنډال ډېر زیات ډک شوی دی ډېر په ګڼ تعداد کې پښتانه راجمع شوي دي د دې خاورې د تحفظ د امن خبره کوي بلا پښتانه دي او د پښتنو مینه ډېره زیاته ده خو تاسو وګورئ چې دا یو سیلاب دی د پښتنو چې راغلی دی دلته او د خیبر په سیمه باندې تاسو کتی شئ چې څومره پښتانه راغونډ شوي دي دا ټول خلک امن غواړي په ضلع خیبر کې دغه قامي عدالت کې ولاړ یو او ډېر ښکلي ځوانان راغلي دي د مختلفو سیمو نه پوښتنې ترې لرو چې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه دلته راورسېده او څه مطالبې راوړي دي نو اول کې ستاسو نوم دی ورور نقیب مسعود نقیب صاحب د کوم ځای نه راغلی زه تعلق د وزیرستان سره لرم د وزیرستان یم دلته اسلام آباد کې پاتې کېږو اسلام آباد نه راغلی یم نو څنګه په اسانه راغلی که نه په کومو مراحلو نه راتېر شوی یاره چې بله ورځ ما څو ورځې مخکې ما ویډیو 10 اکتوبر والا ویډیو جوړه کړې په ټیک ټاک ما اپلوډ کړې وه هغې واقعا څه مسله جوړه شوې وه زه څو ورځې لیټ شوم کنې زه تقریبا 300 ورځې مخکې راتلم ځان مې رازدیرولو زه نن پرون را خلاص شوی یم نن مې ځان ورته راورسولو جیل کې وې جی په جیل کې هم 10 اکتوبر والا ویډیو ما اپلوډ کړې وه هغې واقعا څه مسله جوړه شوې وه هغې وجې نه ګیر شوی وم نو څه مطالبه هم دلته راولې ده څه غواړئ مونږ خو دا غواړو چې ماشاءالله پښتانه مونږ ډېر زیات ولیدلو چې انشاءالله دا جرګه د 10 اکتوبر والا جرګه ده او په دې کې چې څومره ماشاءالله ما خو چې څومره آواز خیږي لکه ماشاءالله دوره بې اندازې جرګه ده چې زه خپل ورته خوشحاله شم چې ماشاءالله دوره زیات خلک راغلي دي کامیابه به شي دا جلسه که انشاءالله د خدای په خوښه چې ولې کم خلک مونږ بار وارویدو خلکو نه مغکو انشاءالله کامیابیږي انداز هم ډېر د قهر انداز بس دا خو مونږ ماشاءالله ټول مسعود یو د وزیرستان سره ټول تعلق لرو دا ما سره سلیم مسعود نیم ګل مسعود دی نعیم صاحب نه به یو دوه پوښتنې ولرو نعیم صاحب ډېره زیاته مننه چې داسې اتفاقي ملاقات وشو څه احساسات لرئ د خیبر په خاوره ولاړ یئ خلکو مینه در قدر نه کو د جرګې حوالې سره به څه وایې ډېره مننه ورور جانه احساسات خو زما اول دا دي چې بې انتها ماته یو خوښي مقام ده بې انتها چې دومره پښتانه دومره په درنښت باندې په یو غږ باندې سره یو راټول شوي دي دا غونډه را جوړه کړې ده نو ډېر زیات پرې خوشحاله شوم چې پښتنو کوم هغه اتفاق دی هغه شانتې د مونږ زړو باباو روایاتو په مطابق چې کوم دی برقرار دی نو ډېر زړه مې خوشحال شو بل د جرګې په حوالې سره به نشته داسې چې زه ووایم انتظامات یې ماشاءالله دومره ښایسته انتظامات د دومره خلک یعنی منش کول ډېر غټ کار دی زړه چې کومه مطالبې پیش کړي حکومت ته څه دی خیال دی چې هغې به ورسره دا ومني که نه مطالبې خو دو مخکې هم پیش کړي دي ورته کوي او که اوس یې ورته پیش کړي د مونږ پښتنو سره ظلم په دې دی چې یو امن ونه غواړو موږ خوش مزاجه خلک موږ ډېر امن پرست خلک یو ډېر خواږه خلک یو مینه ناک خلک یو نو موږ دا صرف یو امن چې کوم کمی دی موږ وایو هر شی دی وري دی که ښه دي که بد دي پروا نشته خو موږ چې کوم امن هغه دی مطالبه ده چې دا ومنلی شي بس دلته په راتلو کې په لارو کې ګودرو کې داسې څه مسلې ته راپېښ شوې که نه بس په خیر خیریت سره راورسېدې موږ اول صورتحال خو بهتر و اسانتیا مو لاره کې وه موږ اسانتیا و لاره کې په مین روډ باندې روډ باندې رالو خپل ګاډي باندې راورسېدو دې ځای ته خو دا روډ چې کوم خلکو تکلیفونه برداشت کړي دي زه هغه جذبې ته سلام پیش کوم پښتنو ته څه پیغام لري خیرک پښتنو ته صرف دا پیغام لرو چې دغه شانتي یو ځل موږ په اتفاق باندې یو نو موږ د چا پلار مخ پې نشي ماتولی خو چې کله موږ د تنقید موږ غټه خبره دا ده مین چې تنقید کوي دا تنقید چې پرېږده دغه شانتي په یوه غږ باندې هر سړی چې کوم دی ودرېږي نو د چا پلار نه ده یو دغه علاقه ده چې پوره ورلډ کې چا پلار نشي په موږ باندې ختلی نو موږ یو مخکې ورته چې پښتنو یو مثال جوړ کړی دی اوس هم انشاءالله هغه شانتي اتفاق ضروري دی اتفاق ضروري دی تنقید پرېږدول دي بس ډېره مهرباني قدرمنو نعیم صاحب تاسو موږ سره واورېدو د هغې خبرې او د مینې پیغام زما یقین دی چې ستاسو به خوښ شوي بریالي اوسئ څه به ویل غواړئ زه دا ویل غواړم چې ماشاءالله نن مشر د پنډال ته څومره میلمانه راغلي دي ماشاءالله ډېر تکلیفات رسېدلي دي میلمنو ته په غرونو باندې راغلي دي ډزې پېښ شوي دي د میلمنو ته د استقامت ته سلوټ کومه زه ورته مشر ته منظور پښتون ته سلوټ کومه زموږ غونډه کې معذوره چې انشاءالله دعاګانې به ورته کوو چې الله دې دا جرګه کامیابه کړي او الله زموږ د کیمرامین ملګري چې د ستونزو سره مخ نه شي الله دې کامیابي ورکړي او الله زموږ ټول ملګري څومره ویډیو ګورئ تاسو زموږ دې جرګې ته تاسو وزټ وکړئ راشئ انشاءالله الله دې کامیابه کړي او الله دې د پښتنو اتحاد د لر او بر افغان دې الله اتفاق نصیب کړي او الله زموږ په عمرونو کې برکتونه واچوي ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه